پر ډیورنډ فرضي کرښه د سلګونو امنیتي پوستو کار بشپړ شو. چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده، په دې کې الحمدلله موږ سلونه زیات پوستې فعالې کړي په دې فرضي کرښه باندې. د تیر حکومت پر مهال د پاکستان پر دغه کرښه پراتو سیمو باندې راکېټونه ویشتل کېدل. خوشبختانه چې اوس نوي ځوان وزیر مولوي صاحب یعقوب 1.5 سل پوستې لا ډېرې په سرحدو کې اچولي. دغه کرښې ته څیرمه سلګونه کیلومتره سړک هم رغول کېږي. موږ خپل ځواکونو ته به هم ډېر سهولیت یو په سهولیت سره به مخ سي. په اخره کې ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ولې دا کار کوي؟ د هیچا تجاوز هم نه منو، یو ټک هم د چا دې خواته نه منو. تیر وختونو کې ول دا جنوب زون کې د فرضي کرښې ته څیرمه 600 کیلومتره سړک او 130 سرحدي پوستې جوړیږي. د 215 البدر قل اردو ویان مولوي نذیر احمد شکیب وای چې له هلمند ولایت څخه تر زابل ولایت پورې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه سرحدي پوستو ته 604 کیلومتره سړک جوړیږي چې 370 کیلومتره سړک جوړ شوی او د فاتح برخې د جوړېدو چارې روانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي امارت تر راتګ سره د ملي دفاع وزارت د حکم سره سم د لا امنیت لپاره پر فرضي کرښه نظامي سړک او نظامي تاسیسات جوړیږي. یاد سړک چې د هلمند له کاروانرا څخه شروع بیا تر زابل پورې دی چې تقریبا 604 کیلومتره ساحه لري چې پیلان یې د 370 کیلومتره سړک ساحه رغول شوې. ښاغلي شکیب همدارنګه زیاتوي چې د سړک جوړېدو ترڅنګ یا د فرضي کرښې ته څیرمه 130 سرحدي پوستې هم جوړیږي چې له 115 پوستې جوړې شوي او پر 25 نورو کار روان دی. نوموړی زیاتوي چې د دې چارې منظم او معیاري ترسره کېدو په موخه د هره اونۍ د البدر قل اردو رئیس ارکان ملا نصیب الله زبیر یادو سیمو ته سفر کوي. د یادونې وړ ده چې یاد سړک باندې 130 نظامي پوستې هم جوړیږي چې پکې 115 جوړې شوي دي او 25 تر کار لاندې دي. هیله دې نه وي چې د یاد سړک او پوستو جوړښت لپاره د 215 البدر قل اردو رئیس ارکان محترم مولا نصیب الله زبیر صاحب هفتوار سفر کوي ترڅو یادې چارې ژر تر ژره بشپړ کړل شي. د تیر حکومت پر مهال په دغه کرښې پرتو سیمو باندې نه یوازې دا چې پاکستاني لوري راکېټونه ویشتل بلکې د دغه فرضي کرښې په اوږدو کې د افغانستان خاوره لاندې کولو هڅې هم کړې دي. حکومت ولې چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پوځي تاسیسات او سړک جوړولو هڅې د ولس او هیواد لا ښه امنیت په موخه پیل کړي دي. بلخوا په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قل اردو چارواکي وایي چې په ګوشتې ولسوالۍ کې فرضي کرښې ته نږدې د سالا سیمې قومي مشرانو په غوښتنه د ملي دفاع وزارت وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په ځانګړي هدایت او د یاد وزارت په مالی لګښت د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قل اردو قوماندان په لارښوونه د 20 کیلومتره نوي فرعي سړک جوړولو چارې پیل شوي. د مسؤلینو په وینا د دغه سړک ګټې د فرضي کرښې ته څیرمه د میشتو ولسونو ته رسیږي. چارواکي دغه راز د زیاتوي چې د فرضي کرښې ته څیرمه ټولې پوستې فعالې او د سرحدي ملي ځواکونو پکې مشت دي چې په لوړ مرام سره د اسلامي نظام استحکام او د هیواد له لویشتې خاورې څخه په میړانه دفاع او ساتنې ته بشپړه چمتووالی لري. لا ښه منظم دي ملګري. هر چې د هغه جملې نه یو دا د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ سلاله سیمه ده، په دې کې هم موږ پوستې فعالې کړي په دې فرضي کرښه باندې الحمدلله ښه منظم دي ملګري. سړکونه ورته جوړ کړي، تاسیسات خلک کډې کړي، خلکو کورونه بمبارېدل، خو اوس الحمدلله د یو ډز اجازه هم چاته نه ورکوو چې نه په چاته تعرض تجاوز کوو، نه چاته دا اجازه ورکوو چې یو ټک هم دې خواته وکوي. انشاءالله د یاد سیمې قومي مشرانو او ځوانانو د قل اردو قوماندان او مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ له اسلامي امارت څخه کلک ملاتړ اعلان کړ.
د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد څه موده وړاندې پکتیا ته سفر پر مهال د دغه ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پوستو څخه لیدنه کړې وه. ښاغلي مجاهد په یاده سیمه کې د میشتو ځواکونو ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې اورېدلې وې او د هغو ته یې هر ډول مرستو ډاډ ورکړی و. د ختیځو ولایتونو د لومړي سرحدي لیوا قومندان قاري معراج د پوستو د جوړولو په اړه وایي دا چې کومه فرضي کرښه ده موږ دا لیوا مربوط تا کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونه دي. په دې کې موږ ته څه باندې 100 پوستې په دې سیمو کې فعالې کړي. ښه منظم هر چیرته له هغې ډلې د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ سالالو سیمه ده. په دې سیمه کې هم موږ پوستې فعالې کړي. فرضي کرښې باندې تاسیسات او سړکونه مو هم ورته جوړ کړي دي. د دې ولس په غوښتنه باندې د ملي دفاع وزارت تر رهبرۍ لاندې د 314 مرکزي قوې اردو همدارنګه د 5مې پلې لیوا په همکارۍ باندې تقریبا 7 کیلومتر سړک بیا رغونې کار پرون شروع شوی ده او ان شاء الله دې ولسونو ته موږ اطمینان ورکوو چې په یوه جمعه کې الا الله ورځو پورې به ټاله اساسي جوړیږي. د دفاع وزارت چارواکي ویلي دي چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې له اړتیا سره سم نورو تاسیساتو جوړولو ته هم چمتو دي. چارواکي داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولې ته نږدې څه د باندې 100 پوستو فعالولو ادعا کړې چې څه موده مخکې په تورخم کې د پوستې فعالولو باندې افغان ځواکونو او پاکستاني پولیس ساتنې په نښته واوښتلې. د ملي دفاع وزارت اړوند 314 مرکزي قوې اردو 5مې پلې لیوا انجینري ټیم دلته راغلی او دغه کار د ولس د هوساینې او د ولس د خدمت لپاره دغه کار باندې